د خوبونو جزیرې. لیکوال جبران خلیل جبران. ژباړه زینب صالح. لوستونکي مرسل احمدزی. وهم. یو ماهی بل ته وویل زموږ د دې سمندر له پاسه بل سمندر دی او په هغه کې هم لکه زموږ ماهیان اوسیږي او ژوند یې بیخي زموږ د ژوند په څیر دی. دویم ورته په ځواب کې وویل دا ټول ستا وهم دی. ته ښه پوهیږي چې څوک زموږ له دې سمندر نه لږ هم بره لاړ شي نو مري. تا سره څه ثبوت دی چې په نورو سمندرونو کې هم ژوند شته؟ یوازیتوب. زما د خلوت له خونې پورته بل خلوت هم شته او د هغې خلوت اوسیدونکي زما یوازیتوب یو ښکلی ژوند او د خپرورو غږونو ټولګه ګڼي. زه دومره وړوکی او ناکراره یم چې دغې پورتني خلوت ته نشم رسیدی. سیوری زما پر لاره خپور دی خو بیا هم زه نشم ورتلی. د دې غره تر شا د جادو یو ځنګل دی او اوسیدونکي کوډګره ښکلا لري چې زما د زړه سکون ورته د یو توپان معنا لري او ښکلا مې ورته دوکه ښکاري. زه تر اوسه لا کم عمره یم او زما شور و شر ما هغه ځای ته له رسېدو ستنوي. زما شونډې تر اوسه په وینو ککړې دي او د مشرانو لیندۍ او غشي تر اوسه زما پر اوږو راځړېږي نو زه هلته نشم تلای. زما له بندي عنصره پورته آزاد فکر دی چې په رڼا کې زما خوبونه په هلو ځلو بوخت دي او د هیلو وجودونه مې پکې لړزیږي. زه د خپل وړکتوب له کبله خپل آزاد فکر ته نشم رسیدی او زه به خپل آزاد عنصر ته تر هغې ونه رسیږم چې خپل بندیوان عنصر له منځه یونسم او یا ټول خلک آزاد نشي. زما سندرغاړې پاڼې به څنګه والوزي تر څو چې جړلې مې د ځمکې په زړه کې ورستي نشي. زما باز به د اسمان په لوړو کې د لمر تر څنګ څه راز الوت وکړي تر څو زما واړه بچي هغې ځالې ته په مخه ښه ونه وایي کومه چې ما له خلو خځلو جوړه کړې ده. اورېدونکی. ای هوا، کله کله ته په شرنګو شرنګ په نڅا او سندرو زموږ له اړخه تیریږي او کله بیا په سلګو او ژړا موږ ستا غږ اورو خو لیدلی دې نشو. ستا پوست لمس احساسوو خو تر اوسه دې چا څېره نه ده لیدلې. ته د مینې د هغې دریاب په څېر یې چې زموږ روحونه رانغاړي خو ډوبېدو ته یې نه پرېږدې. ته د غرونو څوکو ته هم رسې او په درو کې هم نڅېږي. پر کښتونو او څړځایونو هم ته خپروره یې. په الوت کې دې ځواک دی او په راکوزېدو کې دې نزاکت دی او خپراوی دې هم د ښکلا ښکارندویي کوي. ته د هغه مهربان پاچا په څېر یې چې پر مظلومانو زړه سوی لري او باغیان او ظالمان ټکوي. د خزان پر مهال چې کله ته اسویلي کوي نو ټولې ونې ستا د بیا راتلو زیری ګرځي. کله چې په ژمي کې ته بیخي باغي شي نو ټول طبیعت له تا سره یو ځای بغاوت پیل کړي. په اوړي کې له خوبه ویښیږي او دښتې او باغونه هم له خوبه ویښوي. په ګرمۍ کې د چوپتیا له پردې شاته غلی شي او داسې انګیرلی شي لکه د لمر د کرسۍ په نیزو دي چې د ژوند جام نسکور شوی وي. په مني کې آه او اسویلي کوي یا په بې پاڼو ونو پورې خندا کوي. په ژمي کې مروره یې او که په واورو کې نڅا کوي. په پسرلي کې رښتیا ستړې او کمزورې او که د موسمونو په ځوانۍ خپل محبوب پسې خفه یې.
په ژمي کې رښتیا هم مرې، که د میوو په زړو، انګورو په سترګو او د غنمو په وږو کې ویده کېږي. د ښار کوڅو ته ځې او د ناروغیو میکروبونه لرې ځایونو ته وړې. د غرونو له څوکو چې راکوزېږي نو د عطرونو باران له ځانه سره راوړې، داسې لکه کوم نیک روح چې د ژوند د ناکردیو په تیرولو سره یوه ورځ بالاخره نیکمرغۍ ته رسي. تو ګلاب سره نږدې کېږي، هغه ځوروي، هغه ستا د دې لوبو له کبله کړېږي، خو وروسته هغه ستا له دې کاره خوند اخلي او موسېږي درته. د انساني روح چاره هم دغسې ده، کله ودرېږي او کله یوه خوا بله خوا زانګي. انسان هم دغه شان دی، کله چې هغه کار کوي نو ژوندی وي او کله چې کار پرېږدي مري. ته د اوبو پر څپو سندرې لیکي او ورانوي، شاعر هم دا کار کوي. د لوېدیځ له خوا نه د ژوند په څېر ګرمه راځي او د شمال له لوري لکه د مرګ یخه. د ختیځ له اړخه چې راځي نو لمس دې لکه د روح نرم او نازک وي. آیا ته د وخت په څېر تل په بدلون کې او که د ځمکې په هر کونج ته د پیغام رسونکې؟ صحرا ته چې لاړه شي نو د غوسې څرګندونه کوي، بېوسه کاروانونه تر پښو لاندې کړي او د غرونو په لمن کې په شګو کې ښخ کړي. آیا ته د سهارنۍ وږمې پسته څپه یې، هغه چې رپرپانده راځي او پاڼې، ښاخونه او ګلان ورته هرکلی وایي او واښه یې له نشې درنېږي او په درو کې لکه د خوبونو بې له پښو ځنې ګرځي؟ ته زموږ آهونه، ساګانې او مسکاوې کوم لوري ته وړې؟ زموږ د روحونو له خوځېدونکو فانوسونو سره څه راز چلند کوي؟ آیا د ژوند له افقه یې اړوي؟ آیا کوم تیاره غار ته یې وړي او د مرګ لپاره یې قربانوي؟ د شپې په سکوت او چوپتیا کې زړه خپل ټول رازونه تاته سپړي. په سبا کې ستا پوست او نازک لمس زړونه له خوبه ویښوي. آیا ته په هغه څه پوهېږي چې زړه احساس کړي وي او سترګو لیدلي وي؟ دردېدلی او کړېدلی زړه خپله غمګینه سندره، یتیم د خپل مات زړه ټوټې او مظلوم خپل بېوسه آه ستا منګولو ته سپاري. له هېواده لرې مسافر، هیلې او همدردۍ له دوستۍ بې برخې کس، د زړه بار او د یوې بېوسه مېرمنې نهیلیتوب او ناکامي ستا په وزر والوځي او فضا ته ځي. آیا ته دا هر څه ساتي او که د ځمکې غوندې خورې؟ هغه څه چې خپله یې راټوکولي وي په خپله یې تېروي. آیا ته آهونه او چغې سورې اورې؟ آیا ته په دې ټولو سلګیو او آهونو خبره یې؟ او که د هغه متکبرو او مغرورو خلکو غوندې چې د ځان پر لور اوږده شوي لاسونه نه ویني او نه د غریبانو چغې اوري؟ ای د ټولو اوریدونکو ژونده، آیا ته اورې؟